بسم الله الرحمن الرحیم. आवाज د لږ سپیډ ورک. ټول قدرمندو دا چې محفل د واده محفل ده، خوندور محفل ده او پاس له ډېره وخته د داسې یو محفل سره مخ کېږو چې شروع د تلاوت قرآن عظیم شان باندې کېږي، نو دغه د خوښۍ ځای دی او دا سلسله به انشاءالله وعده کوو له همدغه جینه چې هر څوک واده کوي، نکاح کوي، نو همدغسې مراسم به نیسو انشاءالله. دغه مراسم چې کوم تاسو نیولي دي، همدغه وجه ده چې کفار موږ زغمل تر څو نوره نړۍ نوره دنیا له موږ نه الهام وانخلي، چې نړۍ په ټوله اسلامي نړۍ کې موږ ته په بل نظر ګوري، هر وخت د امپراتورانو له اشغال سره مخ یو، یو امپراتور مو څملولی نه وي بل سر راجګوي، بل مو څملولی نه وي بل سر راجګوي. له الله تعالی نه شکر ګزار یو چې د امپراتورانو د څملولو اعزاز یې موږ ته راکړی دی. د داسې ملک د داسې خاورې بچي خاوره کې روزل شوي یو چې غلامي مو ضمیر نه مني. دا چې ځینې ضمیر پروشان، ځینې بې غیرته ډالر خواره په خپل ایمانونه د ډالرو لپاره خرڅ کړل، کله د اکثریت افغانانو عکاسي نشي کولی. موږ په افغانستان کې خپل اتلان لرو، لیکن ستایلو ته مو څوک نه پرېږدي. هغه څوک را باندې ستایي چې هغوی د پروني روسانو پروني اشغالګرو غلامي کړې وه، هغه زموږ اتلان معرفي کوي. داسې څوک موږ ته اتلان معرفي کوي چې هغوی د کرملین جاسوسي کول او نن د واشنګټن جاسوسي کوي. د دواړو امپراتورانو جاسوسان تېر شوي وو، نیغ کوي او هغه راته اتلان معرفي کوي. خو نه، موږ خپل اتلان پېژنو. دا چې نن موږ په ویاړ باندې وایو تاریخ را لیکلی ده چې زموږ د افغانستان د خاورې اتلان چې څوک دي، هغه شاعران او لیکوالان او تاریخ لیکونکو موږ ته ښودلي دي. تاسو که هر څومره نن رسنۍ د تاسو په سانسور کې ده، د روسانو د اشغال په وخت کې موږ رسنیو ته لاسرسی نه درلوده چې خپل غږ جګ کړو. همداسې د صلیبي اشغال په شروع کې مخکې له دې چې دا ملک اشغالګر ونیسي، دوی میډیا را مخکې کړله، د خلکو اذهان یې داسې جوړ کړه چې د امریکا نه یو ببه وجوړ. دومره لوی نه و چې څومره رسنیو موږ ته لوی معرفي په مځکې دویم چرشی ګوري، لیکن چې د رښتینې میدان راغی 180 سانتۍ اسامه یې نشو پیدا کولی. 180 سانتۍ ملا عمر ترېنه ورک کړو، په زرګونو ترېنه ورک کړو. دغه د میډیا یو داسې تبلیغاتو چې حتی علما د دې د اثر لاندې راغلي وو. زموږ پلار د اشغال په اوایلو کې په حق ورسېده، خطر مو نیولی و. د داسې چا له خولې دا خبرې ما واورېدې چې د امریکا امپراتوري ماتول خیال او محال دي. قسم په خدای د روسانو په وخت کې جهاد هم کړی و، 2 زامن یې شهادت رسېدلی و. عالم د دین مو په منبر باندې به دا خبرې کولې چې د امریکا امپراتوري ناشونې ده چې ماته شي، در حال کې چې د ده په مخ کې د روسانو امپراتوري ماته شوه. ولې هلته د ده جب ته ډالر را روان، هلته د دغسې علما تاوره شیخ الحدیثان ایمانونه یې خرڅ کړه. موږ یې وینو تر اوسه پورې د ناټو جوړ شو. دوی به موږ ته ویلې چې امریکا نه ماتېږي، چې موږ به ویلې چې امریکا دوی خنده. اوس موږ به ګورو خلک خاندي امریکا ماتېږي. تعالی نصرت په افغانانو، بېشکه چې افغانانو قرباني ورکړه، بېشکه چې دلته د
داسې پلرونه شته چې څلور زامن یې په شهادت رسېدلي داسې میندې زه په خپله د هغه شاهد یم چې درې زامن یې په شهادت رسېدلي داسې مور زه پېژنم هر وخت یې وینم د هغه په سترګو کې ما اوښکې والله العظیم که لیدلي درې واړو زامنو ته یې د شهادت مبارکي ورکړې دا مور ده پلار نه ده پلار لږ زړور وي د شهادت مبارکي یې ورکړې او په الفاظ یې ویلي چې بل زوی من جهاد ته تیار ده الحمدلله اوس نو د امریکا جاسوسانو ته وایو چې موږ ته کمان ملالې مه معرفي کوئ سندرغاړې موږ ته مه معرفي کوئ زمونږ اتلان ملا عمر اختر محمد منصور ده شیخ هیبت الله ده چې خپل د زړه ټوټه یې شهادت ورسېد استشهادي عملیات یې وکړه جلال الدین حقانی ده چې څلور زامن د ده په وړاندې شهادت ورسېد دا زمونږ اتلان دي بیا همداسې هر ولایت خپل اتلان لري هلمند یې لري کندوز یې لري لوګر یې لري تخار یې لري بدخشان یې لري د مونږ خاوره د اتلانو زیږنده ده دلته اتلان ډېر زیات دي الحمدلله خو څوک بزدله غلامان مزدوران دا په مونږ څوک نشي اتلان نشي معرفي کولی خبره مې د همدغه میډیا درته کوله چې کله به مو راډیو ته اواز ورکوه طالب دهشتګر جماعت مدرسه لواطخانه هغه څوک چې د قرآن او د حدیث درس ورکوي هغه درسګاه چې د حدیثو دورې پکې کېږي خلکو لواطخانه ورکوي بیا دا چې څوک په وجود پورې بمونه کړي له همدغه قرآن حدیث او مدرسې نه دفاع کوي هغه تروریست مخکې خو بیا دا خبرې کولې وایي دلته د نیشې پیچکاري ورکوي نو مونږ یې تاسو هم لږ زورور کړئ دا خپلو چرسیانو ته که چېرته څوک ځان له واسکټ تاو کړي نه دې بولم په ټوله نړۍ کې داسې یو څوک دې پیدا شي یو زوی دې راوړي چې هغه دې د وجود نه بارودو تړي په انګریزانو په امریکانو دې ورسي نعرہ تکبیر زندہ باد دا چې خلک اوس بله ورځ قتل کړه که په هر ځای کې ده یو ملا ده شکلا پاپ ده دغسې عالم د دین ورته وایي هغه وایي په افغانستان کې جهاد فساد ناروا ډېر حالې پسې نیکټایي اچولې یوه خولۍ یې په سر کړې سپي کلیسا پاپانې په سر کوي یوه قواره یې ده په خپل مخ باندې عالم د دین والا د مونږ په ملک کې دا اوس هم دا ګمراه ملایان هم دا ګیره نه کموي طلونیوز د منافقت سوالونه تکوي چې په افغانستان کې طالبان جګړه کوي او دلته عام افغانان شهادت رسېږي نو طبعا چې عام افغانان شهادت رسېږي او ته ټوله پړه اچې خو دې ته خو هر څوک ناروا وایي هغه هم دې له دې چې تحقیق وکړي خوله راخلاصه کړي چې دا ناروا جګړه ده د یو انسان وژل نه ده پکار صحیح ده د یو انسان وژل نه دي پکار خو دغه ملا ته زه وایم د عرب ټولو شیخانو ته وایم بې غیرتي مو وکړه د افغانستان ته یوازې پرېښودلو د ټولې نړۍ صلیبیانو ته مو یوازې پرېښودلو دا چې جګړه مونږ په یوازې وګټل او تاسو یې نه شئ زغملی پیغور مه راکوئ سخې مه راپسې کوئ تاسو امریکانو ته زارۍ کوئ خپل ملک ورسپارئ امریکان مونږ ته زارۍ کوي چې واډه راکړه توپیر مو په همدې کې ده چې مونږ امریکان په زور باسو د افغانستان نه او تاسو خپلې خاورې امریکانو ته تسلیموئ فرق د افغانانو او د عربانو همدغه شرم وکئ فلسطین مونږ نه مه جوړوئ د مذاکراتو په نوم فلسطینیان تاسو ډېر غلط کړه او یا کاله مو له هغوی نه قرباني واخیسته په شهادت یې رسوئ ټوله نړۍ ورته رډې رډې ګوري خو د افغانستان مذاکرات د فلسطین مذاکرات نشي کېدلی 14 میاشتې پوره شي او دلته امریکایانو وجود ولري بیا به دې باګرام په بیسونو زمونږ اتلان لکه زمري له راکټونو سره درته ناست دي مونږ بیا په پروتوکول باګرام ته نه درځو په همدغه د خاورو په بوجیګانو باندې ته راوړي سکاټ میلره بیا به سوري له ټک سوري به دې نه وي بیا هم چغې وهي تړونونه به کوې خو څوک به یې نه کوي ځکه د طالب هو ده او نه یې نه ده
مونږ داسې څوک نه یو چې بیا درته زاره یو او نه په مونږ باندې د مطلب بې غیرته اسلامي ملکونو ګمان کوه خاته زاره یې کوي چې فوج دې راوړه مونږ خپل د خاورې په ساتلو خپل د خاورې په جوړولو په معمارۍ باندې ښه پوهېږو دا چې ځینې بې ضمیره افغانان هلته په اروپا کې تاسو سره اوسي افغانانو باندې د هغوی ګمان مه کوئ افغانان هر رقم تکلیف تېروي خو اشغالګر په خپل ملک کې نشي زغملی تاسو که پروني روسانو نه پوښتنه کړې وای نو له دومره لوی تاوان سره به نه وای مخ شوي او یو شي ته مو بل فکر اړوم دا ځینې خلک دا خبره کوي چې امریکایان خپل قواوې باسي ټانکونه باسي بیسونه ورانوي دا د خاورې بوجۍ دي موږ نه دي په کار او نه په ده باندې ځان ساتو او نه دغه 5 روپګي ټانکونه یې چې مخکې چې راتله خړ ترپالونه یې وایي چې زیړ دي یو چا مانه پوښتنه وکړه وایي دا ترپالونه ولې زیړ دي ما دا د افغانستان خاوره همداسې ده چې هر وخت بهرنی راسي که سوري که شي توري بېرته به زیړ ځي زموږ بیا ځینې خلک راسي ځانونه مفتیان جوړ کړي د کابل ګوډاګۍ اداره شرنګا اشرف غني هغسې بیا جګ شي امرالله صالح جګ شي وایي زه د سی آی ای جاسوسه طالب سره دښمني د نړۍ له طاقته وتلې ده یو وخت غماش درته ویلې پلار مې وفات شوی دی وایي ټوله نړۍ که سره یو ځای شي بپین جاودو د هغوی لپاره کافي ده ټوله نړۍ که یوه قطبي شي د امریکا دپاره که اروپا او افریقا صرف بپین جاودو د هغه لپاره کافي ده یقیني چې دا خبرې به موږ واورې د مایوسه کېدلو هغه وخت نوې ځواني مایوسه ځکه و چې د سقوط ورځې مو په خپلو سترګو لیدلې شهیدان هغه کورسرې مو په خپل سترګو لیدل چې پښې پرې بدلې داسې شهیدان ما ولیدل په دې کمپنۍ کې یوه ډاکټرسنه درولې وه طالبانو پکې ویشتلي وو همداسې ژوندي دا نه چې کته یې کېږي داسې په لږه چړۍ ولاړه او قسم په خدای وینو کې لارې کولې دا افغانانو کړي دا امریکانو نه وو کړي دا دغه په ډالرو مستو شراب خورو کړي دا هغه چا کړي چې د طالب سره یو دا په دې وسې 15 کاله یې صرف 15 وخته مونځ په زوره کړی دا چې طالب نه دوی ګیله کوي وحشتګر او دهشتګر ورته وایي په دې خاطر چې طالب سره یوه نرۍ کمچینه وه په خلکو یې په زوره مونځ کړو ډېر داسې خلک به دلته یې اکثره به د امریکانو د حملې وخت زما په یادېږي چې د خلکو له او ګیرې پېش کولې چې ما خپله ګیره شکولې وه یوه خوا ده دا چې ته ما نه پګړۍ لرې کوې د دیموکراسۍ دپاره ګیره مې شکوې ویډیوګانې به ډېرو تاسو لیدلې او زما چادري تې نه لرې کوې په تلونوس کې بربنډه دروې دا ستا د دیموکراسۍ ارمغانو چې نن د خلک نه پرېږدي نن در سره دیموکراسي نه مني شرعي نظام همداسې په زور در باندې منو لکه څنګه مو چې دیموکراسي را باندې منله بپین جاودو راغی مونږ یې دیموکراسي منله مونږ په قمچینې پرې مونځ کړو وایي دا ظلم ده ناخبره مې د بپین جاودو کوله چې بپین جاودو که ټوله نړۍ یوه قطبي شي نو امریکا بپین جاودو جوړه کړې دا کافي ده رښتیا هم ډېرې وحشتناکه بمبارې کوه د دوی له خونې نه به بمونه تویېدل نو خلک به حیران شول دا څه حال ده نن الحمدلله ټوله نړۍ جمع بپین جاودو طالب په زنګین ټوپک ماته دا د افتخار خبره ده د افغانانو لپاره دا چې دوی وایي ټانکونه دې نه ځي دا خبره هم سیکولرانو کوي ځي د روسانو نه چې ټانکونه پاتې وي مونږ ته یې څه توره وکړله هغه پایکر ټانکونه چې پاتې وي ځینې هغه ایکسپایر ټوپک ما ختم کړه ویې یې وړل هغوی مونږ ته څه ګټه وکړه نو دا ټانکونه به څه ګټه چې دا به ملک آزاد کړي والله کیسې که یې کول امریکایانو به پیسې کړي مونږ ته صرف همدا زیړه بشکه کافي ده مونږ به چا نه ورځو که څوک به مونږ راغله علاج یې مونږ سره شته افغانستان ته د راتلو شوق راځي راځي چې دوی سره پیسې ډېر وسایل ډېر مونږ سره ځوانان ډېر استشهادیان ډېر غازیان ډېر د مذاکراتو له امریکایانو سره د اوربان دومره ګټې دي چې شمار یې نه کېږي یو خو دا تاریخ ولیکه
چې امریکا په 240 کاله تاریخ کې خپل دښمن سره مخامخ نه و ناست. د اوربند پوښتنه یې ترې وکړې، افغانانو مجبوره کړله دې ته چې ما سره به کښېنې که په راځه په زور د باسم د عباس تا نږدې دا خبرې لیکلي دي، مخامخ خپل دښمن ته کړي. په ټوله څوک ما ته راوښیه چې هغه امریکانو ته ووایي چې د سر قاتل دی زه یم. ستا مثال یې څوک راکولی شي په ټوله دنیا کې ولاکه پیدا کړي. دا واحد افغانانو د اسلامي امارت اتلان او عمراو چې هم یې امریکایان وژل، هم یې د مذاکراتو په میز ورته ویلي چې قاتل دی زه یم. دلته به استشهادیانو په ګرین ویلج چې برید وکړ او په ریاست چل کې چې دوه بریدونه دا د مذاکراتو په وخت کې وشو، یو هم په لوګا وای دا بریدونه مو ولیو که دا چا وکړی دا مونږ وکړه دې په خاطر موږ خبره را سره ومنه. ټرمپ په ټونس بم مذاکرات بند کړل، د ټیکټر بم زور یې چې وکړه وایي شروع کړه مذاکرات. ټرمپ هم لیونی باندې دا کله کله ناتارې کوي او دا مایکریسټل دا خو داسې یو تیزان سړی رالېږلی دی چې په هېڅ هم نه په خپلو خبرو مو پوهېږي چې سام الله صالح وایي دا یې وایي. نو دا 18 کاله یې تاسو څومره جنرالان راغله همداسې هر یو به ویلي چې طالب 15 میاشتې کې اول خو بوش ویلي چې 3 میاشتې دم په موږ نه پوهېږم چې د چا ګمان کړی و 3 ورځې هغه الحمدلله 18 کال ته راغی. طالب نه دا چې مات شو بلکې ځوان شو، د نړۍ په سطح او طاقت د نن طالب. دا چې سکولران مونږ نشي زغملی هغه بېله خبره ده، مونږ په زوره پرې ځان زغمو. په هر میدان کې چې دغه کوم چې مونږ خبرې کوو دا د همغه استشهادیانو برکت ده که نه زندان ته دا د همغه غازیانو برکت ده. انشاءالله وخت به دا ثابته کړي که په ټوله نړۍ کې د افغان ده مسلمان به تندی ښکلوي، استشهادیانو چې ځانو پورې بارود تړلي، دا وخت را روان ده چې عرب به د تا د پښو خاورې ښکلوي، تا ته به وایي نجات راکړه. دا ورځ را روانه ده ځکه امریکا چې له کوم تاریخي ضلالت سره په افغانستان کې مخ شو، د کمباشن بیس چې دوی جوړ دا یې د افغانستان د اشغال دپاره نه و جوړ کړی، دا یې د ټولې اسیا د کنټرولولو دپاره جوړ کړی او دا یې ویلي چې له هلمند نه به ټوله اسیا کنټرولېږي. 2 تریلیونه ډالر مصارف یې باندې کړي وو، لیکن ملامنان په یو همداسې چپرپاو لونګۍ د دیپارتمنټونه له خاوره سره خاورې کړ. عبدالمنان د هلمند مخکینی والي شهید عبدالمنان دا زموږ اتل ده، د دې امریکایانو ارمانونه دیپارتمنټونه له خاوره سره خاورې کړ. د کمباشن بیس نن په کنډواله بدل شوی، انشاءالله العزیز قریب په ټول بیسونه همداسې بیا به پکې مونږ کرکټ یې کوو که نه، ځکه لا خلک هسې وایي وایي تاسو امریکا نه دي وژلي یا ولې یې وژلي که نه. هغه 5 بندیان یې بګرام کې را ایسار کړي وایي د فرانسویان وژلي دا ولې خوشي کوي. نو مونږ هم یې ستا خو د چرګو غلا کې نه دي نورو فیصلو کې وژلي دي. بل د تړون دا ده چې 15,000 بندیان کمونستان خپل یو بندي چې مشر یې نجیب ګاو هغه یې نه شو خوشي کولی. طالبانو د لیست مطابق سرزوري ته وګوره، زر هغوی همداسې د لیست مطابق در باندې پسې کړل. الحمدلله 15,000 6,000 بندیان راکړل شوي دي چې په هغوی کې د 400 نه زیات اعدامیانو چې د دوی هغه ارمانونه هم له خاورو سره خاورې د سکولرانو چې دا به اعداموي ولې موږ به بنګړي اچولي ته به د موږ غازیان اعداموي. هغه 9 دې په پل شرقي کې اعدام کړه. نو سره قوموالو په دې څارنوالانو باندې هغه وخت کې دسیا چلېدله. څارنوال ما ته اختار ورکړه، ما څارنوال د څارنوال په کور کې مې ورکړه، قسم په خدای 200 ډالر هم راته پرېښودل. مې یو کال کام که ما لا وردګو کې وګوره بس غلی څه که نه څه درپسې راخیستې ده. څارنوال د ډار نه دا خلک نه دي بندیان کړي چې یوه نمونه یې اوس هم زموږ سره ناست ده. الحمدلله د دوی مونږ خانداني کوو، د دوی د تکلیفونه دا د دوی د احسان پوروړي، دا ملت د احسان پوروړي ځان وبولي. مونږ د تاریخ اتلان دي. دا هغه خلک دي چې د امریکا امپراتوري یې ماته کړه، دا هغه خلک دي چې تاسو په رضا ورته ګیرې وخلېلې، د دوی په زور پګړۍ لرې نه کړلې، چغې ورته وهلې په زندان کې حي علی الجهاد
بګرام په زولنو کې په هتکړو کې په پنجرو کې همدغه بندیانو د حي علی الجهاد چغې دي صلیبیانو په مخ کې وهلې مونږ د دوی د اقسام خورولي دوی ته مینه ورکړئ دوی غېږ ته نږدې کړئ دا هغه خلک دي چې د امریکا امپراتوري ختمه کړه دا مونږ نه دی کړی دا میډیا او دا اولنی حق د سنګر د مجاهد چې څومره مرسته ورسره کولی شئ دې ته مه ګورئ چې د هغې ټوپک په غاړه ده په خدای یوه چپلکه یو رنګ دی بل رنګ ده بېګا یا څوک ډوډۍ ورکړي یا ورنکړي خپله نازنینه کورودانه یې پرېښې ده خپل بچي یې پرېښي هر څه یې پرېښي د دې په خاطر چې تا آزاد وګرځوي نو ته خو ملا د ما ته مشه مرسته ورسره کوه کومک ورسره کوه د سنګر د مجاهد په مونږ باندې حق ده وینه تویوي قرباني ورکوي له خپل کور نه هغه زندګي چې ما او تا خوښه کړې دي هغه هم خوښېږي خو زما او ستا د ازادۍ په خاطر یې هر څه تشا کړي دي او مونږ پرې افغانستان الحمدلله آزاد کړ او په دې مو دې څوک ویروي چې امریکایان بېرته راځي چې هغوی بېرته راځي مونږ هم بېرته ورځو دا چې بندیان شهادت رسوي چاپی اچي دا دې خو اوري که یو وارې امارت فیصله وکړه چې دا خلک مسلکو دا 15,000 ځواک ده نو بیا 1500 کسان دې ولاکه تنها کابل ته دومره منډې دار کړي چې ته نو دغه منافقانه سیاست هم دوی باید لاس واخلي بندیان لاسي دې ته مجبوره کوي لکه څنګه چې افغانستان خلک دې ته مجبوره کړه چې هغوی په موټر بم کې په بارود کې ورتلل نو دغسې دا زندانیان دوی بیا مجبوره کوي چې توپک راواخلي او امریکانو ته یې چې وګوره باندې مونږ امریکانو نه لري ولا چې یوازې د ملا الله پاک دې عزت ورکړي په دې قدر کې د ملا فاضل یا وارې ملا فاضل زمری درته راوسته بیا دې کار خرابه ده بیا دې 50 کاټمې در ولاکه ورته ټیم کې مونږ زمریان درته ساتلي دي خو اجازه نشته ورته که یو وخت هغه بېرته درته راوسته نو بیا خو د امریکایانو به دا وارې ډېر کار خراب شي الحمدلله هغه کوم ځایونه چې د امریکایانو سره هغه هم ته فتح شوي دي او فتح ښه په مزه دا وخت به داسې راسي چې دوی به په نجیب شکر وباسي د اشرف غني په شمول به سلګونه خلک د اډانا په چوک کې ځوړندي هغه وخت به زموږ ارمانونه هم پوره شي او سوله به هم راشي نو انشاءالله العزیز نا امیده کېږي د هېڅوک نه دغه سلسله د ودونو بهترینه دا نشي زغملی مونږ به تاسو ته کم اهمیته ښکاري قسم په خدای د دښمن زړه چوي هر سنت چې را ژوندي کوي په دوی باندې مور بدېږي هر د دین کار ته چې ته لابي کوې نو که چېرته دا جهاد ښه کار نه وای ولې مجاهد په تور لیست کې د تبلیغي ته د اروپا او د جرمني ویزې ورکوي خو هغه لږ نرم خلک دي وا دې ولې دې هغه سافېړې دي ته وڅه نه درته وایي مجاهد ته خو دې که سترګې براګې کړي درنه باسي جب کې درته اچي څه ورک شه فرق مو دغه او الله پاک دې خپل مسیر باندې همداسې بریالي لري په مشرانو بدګمانه نشه اکثره مشران زه خبرې کوم ډېر ښه حالت باندې تېرېږي دا مه وایه چې هغوی په قطر کې دي والله الله نه هغه د دې په خاطر چې سبا مونږ ته بس تاریخ پاتې نه شي ډېر تکلیفونه او دا چې بین الافغاني مذاکرات نه کامیابېږي چندانې پروا یې ونه کوو اوس مو له سولې نه په جنګ کې ګټه ډېره ده په جهاد کې دوی خو جګړه بولي اوربند ده اوربند پرونه پورې به پنځه د بمبار کړو اوربند یې نه کړو اوس دې اوربند چغې وایي اوس چې د امام لاس د تا مرۍ ته ورسېد او رانیولی مې اوس اوربند چغې دي څه شي اوربند خدای د پار نه که لږ ګزاره وکړه جنګ څه شی ده ځکه شروع یې دوی کړی ده که ښه شی نه وای نو دومره تیاري ټاکنه دا دې ولې مونږ پسې راوړه دغه څه بوشکې مو چې جوړې کړي دغه څه خلاصې سولې ته به جنګ بس کړو تر څو چې دا شته شرعي نظام به منئ په رضا نه ښه په زور یې پرې باندې منئ هېڅ چا ته د دې زارۍ نه کوو چې شریعت او دا د هغه ده نه منې که نه منې لکه امریکانو چې مونږ ته ویلې یا به زندان ته ځې یا به وژل کېږي اوس مونږ هم دوی ته یا به شریعت یا زه اروپا ته ماته د سوسیال وینځه سوسیال خوره هوټلو کې کاسې وینځه اوس دغه مرتد د ملي امنیت مشر چې راغلی ده محب کامي راځي چې هغه هم تعلیم ته ښکار ورکړي اوس سړی په منځ به یې دوه جای کړی کوم فدایي به راغلی اسدالله خالد کانه به یې در باندې کړي بیا نه بهای ولا طالبانو ماجبه کارونه خدای ما ته وکړه
دې چې اوس هغه سره خالد تر دې مار ګیرو یو شی چې جوړ کړی لکه د نستۍ ملاخ داسې روانې بیا وایي دا وزیر دفاع وزیر دفاع خو باډي نه درلودله قواره یې نه درلودله تاریخ نماهان کړه هغه به نو څه وزیر دفاع دې غار ته چې بیا وګورئ دی چې د طالب ته اخطار ورکړي سارې به اوس انګارې نشته او اوس پکې پر راوتلي د سار وه طالبانې بیخ ورته وایي کوم یو کامیاب داسې دوی د جګړې او د اوربان خبرې کوي دغه حالت د نجیب په وخت کې مو هغه هم همدغه چې ویل اوربان قدرت نه ورکوم اوربان مجاهد راسي که څه شي دا مجاهدینو چې جهاد وکړي دې په خاطر خو یې نه ورکړی چې هر ته ننوځي اوس هم مشران په دې امید باندې چې دوی به هر ته ننوځي هغوی په دې خو پوهېږي چې دا ملت بیا له ما سره نه درېږي نو دا ارمان د دوی کور ته وي چې زموږ مشران د ارګ لپاره نه جهاد کړی نه استشهادیانو د ارګ وزارتونو دپاره کړي چې اوس تاسو شل وایي شپږ وزارت ولا چې څلېرس وخت کې طالب نه ورسره مني ځکه دا زندان نه مخکې هم خلک راخوشي چا به پر شپه چا بل څه تکلیفونه چا به کور جایداد بندي به یې راوویست هغه به پټ په پټه دا اوسني زندانیان چې وو دا نو فاتحینو ته بېل خوند کوه داسې دوه شملې به یې پرې کړې وې پایڅې به یې تر دې چې بڼ وهلې وې امریکانو به هم خړې کتل د کابل ګوډاګۍ ادارې به هم کتل له دې خوا نه به مونږ هم داسې یو چغې وکړو چې یو پدې پاسه ده هغه به نو بیخي بیا خوند کوي نو انشاءالله العزیز برای د افغانانو ده د مسلمانانو ده خو دا تکلیفونه مونږ او تاسو تېر کړه په ټوله نړۍ کې د امریکا له ماتې نه وروسته د افغان خپل عزت او قدر وکړي والله بالله خلک به د تبرک لپاره واخر دعوانا الحمد لله ما شاء الله